أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مخکې آیاتونو مبارکو کې د قسم متعلق احکام ذکر شو او 3 قسمونه د قسم بیان شو: یمین لغوه، یمین غموس او یمین منعقد، او د 3 وانو ځان ځاله حکم بیان شو. اوس د قسم بل یو قسم الله پاک ذکر کوي چې هغې ته ایلا ویلی شي. څنګه چې د لومړني آیت مبارکې یؤلون لفظ دی، دا د ایلا نه دی، او ایلا معنی ده چې یو کس قسم وکړي چې زه به خپلې بیبي ته نه نږدې کېږم، د دې قسم یې وکړو. د وخت تعین بالکل اونکو ذکر اونکو څومره وخت به نه نږدې کېږم، او یا د وخت تعین وکړو چې 4 میاشتې معین کړي، مقرر کړي چې 4 میاشتو پورې به زه خپلې بیبي ته نه نږدې کېږم، یا د 4 میاشتو نه زیات وخت مقرر کو، مثلا 5 میاشتې، 6 میاشتې، کال، د دې نه زیات، په دې باندې قسم کړی دی. او 4م د 4 میاشتو نه د کم وخت تعین کړی دی، میاشت، 2 میاشتې، 3 میاشتې، خو د 4 میاشتو نه کم. د 4 خبرې شوې، یو د وخت تعین بالکل اونکو، یو د 4 میاشتو ذکر یې وکړو، او 3م د 4 میاشتو نه زیات وخت مقرر کړ، په دې کې قسم وکړو، او 4م د 4 میاشتو نه کم وخت مقرر کړ، په هغې قسم وکړو. نو جا کم وخت د 4 میاشتو نه کم دی، میاشتې یاده کړې ده، 2 میاشتې یادې کړې دي، 3 یادې کړې، خو 4 نه کم دي. نو که دا قسم خپل پوره کو او دا کم وخت د 4 میاشتو نه کم مقرر کړی دی، تعین د وخت کړی دی، نو بس د هغه وخت هم پوره شو، د قسم کفاره په عمر نغله، ځکه خپل قسم یې پوره کو، قسم یې مات نه کو. او بیبي ام د په نکاح کې بحال ده، او دا په کوم صورت کې چې د 4 میاشتو نه کم وخت مقرر کړی دی، نو که قسم یې پوره کو نو د کفارې د قسم نه بچ شو، بیبي په ام طلاق نه ده. باقي 3 خبرې پاتې شوې. یو د 4 میاشتو تعین کړی دی، 4 میاشتې یادې کړي او قسم یې کړی دی. 2م د 4 میاشتو نه زیات وخت مقرر کړی دی، په هغې قسم کړی دی. او 3م د وخت تعین بالکل نه دی کړی. نو د 3 وانو خبرو حکم یو شانتی دی. که 4 میاشتو کې دننه دا خاوند دی بیبي ته نږدې شو، نو قسم مات شو، د قسم کفاره په لازم ده. څنګه چې مخکې د قسم کفاره بیان شوی وه چې 10 مسکینانو ته 2 وخته خوراک ورکول، یا 10 مسکینانو ته کپړې اخیستل،
او که د دې یو کې د دې دوانو کې د یو طاقت هم نه نو بیا 3 روزې پرله پسې نیول دغه د قسم کفاره وه نو دا 3 خبرې 4 میاشتې یا د 4 میاشتو نه زیات وخت مقرر کړی دی یا د وخت تعین بالکل نه دی کړی نو که 4 میاشتو کې دی دننه دی نږدې شو خو د قسم کفاره پې لازم شوه په دې 3 واړو مسلو کې ښځه په نکاح کې بحال ده بیا په دغه 3 واړو خبرو کې چې 4 میاشتې دي یا د 4 میاشتو نه زیات یا د وخت تعین نه دی کړی او د باندې 4 میاشتې تیرې شوې او د خپلې بیبي ته نږدې نه شو نو د دې قسم اثر به اوس ښکاره کېږي د یو طلاق په شکل کې هغه 4 میاشتې پوره شوې یا 4 میاشتې یاده کړې وې او 4 میاشتې پوره شوې اوم طلاق واقع شو د 4 میاشتو نه زیات وخت مقرر کړو او 4 میاشتې پوره شوې هغه زیات وخت لا نه دی پوره شوی خو دته 4 میاشتې مهلت دی په دې 3 واړو مسایلو کې د خو 6 میاشتې 7 میاشتې یادې کړې دي خو 4 میاشتو پورې دی نږدې نه شو خپلې بیبي ته نو د ایلا حکم واقع شو د قسم کفاره پې نشته دی خو ښځې باندې یو طلاق واقع شو یا د وخت تعین یې اډو کړی نه دی بیا هم که دی 4 میاشتو کې دننه نږدې نه شو خپلې بیبي ته نو یو طلاق واقع شو او دې طلاق ته ویلی شي طلاق باین ځکه یو رجعي طلاق دی چې په هغې کې د رجوع کولو حق شته دی خاوند ته په عدت کې دننه شته دی حق ورته او که عدت تیر شو نو بیا د نوي نکاح حق ورته هم شته دی په یو طلاقو کې او په 2 طلاقو کې که 3 یو ځای شو په یو ځای ورکړل یا جدا جدا ورکړل خو 3 پوره شو یا خبره ختمه ده بیا نه رجوع کولی شي نه ورسره نوي نکاح کولی شي او طلاق باین معنی ده جدا کوونکی د دې ایلا چې دا 4 میاشتې پوره شوې دی نږدې نه شو نو کفاره د قسم خو پې نشته دی خو د یو طلاق حق د ده نه لاړو په دې بیبي طلاق باین واقع شو او د طلاق باین حکم دا دی چې په عدت کې دننه د رجوع کولو د ته حق حاصل نه دی اوس که دواړه ښځه خاوند رضا دي بیا اثرنو نکاح کول غواړي نو نکاح د یو بل سره کولی شي او که نکاح کول نه غواړي د یو بل سره ښځه رضا نه ده خاوند رضا نه دی نو چې کله د هغې عدت پوره شو نو د هغې نه پسو دا بل چا سره بیا نکاح کولی شي نو دلته هم دغه حکم بیان کړی دی چې کوم یو انسان قسم وکړو چې بیبي ته به نه نږدې کېږم نو ده ته 4 میاشتې مهلت دی نو که 4 میاشتو کې دننه دی نږدې شو بیبي ته او ټیک ده کفاره د قسم به ورکړي او که نږدې نه شو بس یو طلاق باین واقع شو ښځه د ده د نکاح نه آزاده شوله د نوي نکاح حق شته دی خو د رجوع حق ورته نشته دی للذین د هغې کسانو دپاره یؤلون چې هغې قسم خوري من نسائهم خپلو بیبیانو ته د نه نږدې کېدلو او په هغې کې هغه 4 خبرې تفصیل سره بیان شوې تربصو انتظار به کوي مهلت دی د دې خاوندانو دپاره 4 اشهر 4 میاشتې 4 میاشتې دته مهلت دی او دته اجازت دی که دی په دې 4 میاشتو کې د خپله ښځه په نکاح کې واپس به حال کول غواړي نو د طلاق به هم واقع نشي او صرف قسم کفاره به ورکوي چې کله یې 4 میاشتې یادې کړي دي یا د 4 میاشتو نه زیات وخت یاد کړی دی یا د وخت تعین بالکل نه دی کړی په دې 3 حالاتو کې که 4 میاشتو کې دی نږدې شو قسم کفاره به ورکړي طلاق نه واقع کېږي او که 4 میاشتې پوره شوې پې نو د قسم کفاره پې نشته دی او یو طلاق واقع شو نو 4 میاشتې مهلت دی او که 4 میاشتو نه کم وخت یاد کړی دی نو که هغه وخت خپل پوره کړو نو د قسم کفاره هم پې نشته دی او طلاق هم نه واقع کېږي او که د هغې نه مخکې نږدې شو چې کم وخت یاد کړی 2 میاشتې 3 میاشتې یادې کړي دي نو بیا به کفاره د قسم ورکوي او طلاق حق ترې نه ځي طلاق نه واقع کېږي نو خاوندان به 4 میاشتې دې ته مهلت دی فإن فاؤوا کچری دی واپس شو د خپل قسم نه رجوع وکړه خپل بیبي ته په 4 میاشتو کې دننه نو بس کفاره د قسم به ورکي او طلاق نه واقع کېږي
فإن الله نو بشک الله پاک غفور الرحیم، غفور ډیر بخون کې دی، رحیم نو ډیر مهربان دی چې د قسم کفاره مقرر کړی ده چې خیر دی د قسم کفاره ورکا، قسم مات کا او خپل بیبي هغه په نکاح کې بحال وساته، څلور میاشتې کې دننه رجوع ورته وکړه. وان عزموا الطلاق، او کچری دی عزم او اراده کړی وي د طلاق، او عزم هغه اراده ته وایي چې هغه کلک او مضبوطه اراده نیت د طلاق دی، نو بس څلور میاشتې دی پوره کی په هغې کې د نزدیکیږي نه، بس یو طلاق باین به واقع شي او کفاره د قسم پې نشته دی. وان عزموا الطلاق، او کچری کلکه اراده کړي د طلاقو، فان الله نو بشک الله پاک سمیع اوریدونکی دی چې دا کوم قسم کړی دی نو دا الله پاک اوریدلی دی، علیم او عالم دی د دې کس په نیت باندې چې د دو نیت د طلاق ورکولو دی، نو بس څلور میاشتې دی پوره کی نو د قسم کفارې نه به بچ شي او طلاق به یو واقع شي چې هغې ته طلاق باین ویلی شي. للذین د هغې کسانو دپاره یؤلون چې هغې قسم خوري، قسم کوي من نسائهم خپلو بیبیانو ته د نه نږدې کېدلو، تربصو انتظار به کوي، مهلت دی دوی ته 4 اشهرن د څلورو میاشتو، فان فاؤ کچری دی رجوع وکړله په دې څلورو میاشتو کې دننه نو کفاره د قسم دی ورکی، طلاق نه واقع کیږي. فان الله نو بشک الله پاک غفور الرحیم ډیر بخونکی او ډیر مهربانه دی. وان عزموا الطلاق، او کچری دوی کلکه اراده کړي د طلاق ورکولو، فان الله نو بشک الله پاک سمیع اوریدونکی دی، علیم او عالم دی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.